نن به موږ تاسو په یو ټیبل کې لس داسې ټریک داسې فیچرز ایزه کوو چې هغې باندې موږ تاسو کولی شئ خپل ډیټا په ډېر ښه په توګه مثال موږ پرزنټ کړو یا راپور ورکړو مثال خپل منیجر ته سوپروایزر ته دا چې په یو ټیبل کې موږ یو ډېر مخکې هم جوړه کړې وه چې هغه د بیګنرز لپاره دا لږ اډوانس ده او لږ د هغې چې دي فیچرز پکې دي مثال دي خاصیت دي ډېر ده مثال موږ په ښه طریقې موږ راپور جوړولی شو نو اول لازم په یو ټیبل جوړ په یو ټیبل لپاره مثال ډیټا کارز کې ودرېږي که سلیکټ کوي هم ستونزه نه لري او که مثال ډیټا ریکو دی هم راځي مثال ایزر ټیپ کې چې په یو ټیبل اول چې کو په یو ټیبل جوړو په یو ټیبل ګور خپل ټول سلیکټ کیږي وره اړتیا تاسو سلیکټ کړئ کو ډېر کمپلیکیټډ ډیټا هم تاسو مثال راپور کې چې جوړ دی پس راپور نشو جوړاوه ځکه دا موږ ډیټا ایوالویشن کې دا موږ یوز کوو اوس راځو دا ګوره بیا دا اصل دا ګوره چې دا نیکسټ ورکشیټ په نوی ورکشیټ کوم دی ورکشیټ کې جوړم دلته ورته نه نوی کې دلته راګور په یو ټیبل ګوره خاطی کې تاسو مختلف د تاسو په غاړه ده که په یو ټیبل دا اکسنټ ټوین کې ځکه پوښتنې دي کړي دي چې دې تاسو ډېر په ښه طریقه راپور جوړولی شئ صرف تاسو چې کوئ هغه شیپ د راپور بدلوئ راپدلوئ مثلا زه دلته راځم مثلا ګوره پروډکټ ده پروډکټ ګوره څومره پروډکټ تاسو لرئ هغه ټول دلته راځي ټول او ګرینډ ټوټل هم راځي پروډکټ څه شي هغه معلوموئ دلته باندې پروډکټ دا ټوټل سیل چې موږ کړی هغه اماونټ یا ټول اماونټ دا موږ دغه کړه ګوره څومره چې دغه نن دغه ډیټا کې څومره چې تاسو انټري کړی هغه ټول دلته ګوره دا رقم ته راغلله اوس که چېرته مثلا دغه کوانټیټي پکې ذکر کوئ کوانټیټي هم پکې ذکر کولی شئ مثلا زه ورته وایم کوانټیټي هم پکې راته راوله ګوره کوانټیټي هم پکې راغله دا رقم د مثال تاسو کولی شئ مثال پروینس مې چک کوئ مثال هر څه ډیټا تاسو کولی شئ مثال هغه هلته چک کوئ زه راځم دې کې بل څه شی کومه راځم مثال پروینس دا ګوره کوانټیټي په هغه څه وکړم مثال زه راځم پروینس دلته کالم کې اچوم دې زه ګوره ډیټا دا رقم راځي مثال ګوره هر ولایت کې مثال ګوره مثال په کابل هرات کې مثال دومره خرڅ شوی ده ګوره ډبل کلیک کې مثال دا رقم انټري درته راځي په هغه کې دا رقم در کابل کې ننګرهار خوست ګوره هر ولایت کې دا ټوټل څومره سیل کړی دومره سیل هم کړی ده او دی هغه کوانټیټي مقدار چې څومره مقدار خرڅ کړی ده بیا راځو مثال ګوره بیا بل لیپټاپ ده ګوره چې دا په لمبر ترتیب باندې راځي مثال دا رقم تاسو مختلف دی کې راپور جوړولی شئ زه اوس راځم ګوره دې راپور کې دلته ګوره دغه اوس راځم مثال دغه پروینس چې ده دغه راځم دلته اچوم فلټر کې ګوره هلکم ډیټا ماته بله کوم شو اوس دې تاسو کولی شئ دغه راپور تاسو دې نه چک کوئ د هر ولایت غواړي مثال ګوره مثال ورته وایم ماته د ننګرهار راوله اوکې که نور ولایتونه ګوره بیا د ننګرهار یې راوسته خو زه غواړم مثال دغه هر دا رقم دا ګوره که چېرته دوه ولایتونه مثال دا یو ولایت ګوره ولایت ما کلیک یا ولایت ښایي اوس زه غواړم دوه ولایته مثال درې ولایته هغه راوله مثال بیا دلته ما ګوره سلیکټ ملټیپل آیټم دې باندې به کلیک کوئ دلته ګوره خپله راغی اوس هر ولایت تاسو غواړئ مثال دغه ننګرهار سره مثال ګوره دا دغه همه ولایت باندې کلیک کړو دا درې ولایته شو کړه نور مه شو کړه ګوره دا درې ولایته موږ ته شو کړله دا کوټري به زه بیا خواږمه ګوره دا رقم ګوره درې ولایته موږ ته شو کړله نو تاسو کولی شئ هر رقم دی هغه پیدا کړئ تاسو اوس نو آل اوس زه غواړم دغه اوس مثال دا خو موږ سره تاسو پروډکټ باندې هم کولی شئ دا پروډکټ راوړئ دلته واچوئ مثال بیا د پروډکټ په هغه باندې تاسو بیل راپور جوړ کړئ زه اوس وایم تاسو یو دانه زه کلیک کوم نو دا موږ چې کوي وخت ډېر نیسي نو دې لپاره زه غواړم چې مثال هغه دې مې راپور جوړوم دی یو کلیک کوم دا پرنټ کوم یا مثال کس ته ځلیږم وخت نیسي که نه زه غواړم دا ټول په یو کلیک سره د هر یو نه راپور جوړ شي د هر یو د بیل شیټ کې دلته راپور مو ښکته جوړ کړي نو دې لپاره څه شی کوو دې لپاره راځو دلته فولډر آپشن دا فولډر آپشن کې دلته ګوره شو ریپورټ فلټر پیج فلټر ګوره څه شی ده که چېرته پروډکټ باندې تاسو مثال ته راوړئ پروډکټ دلته نوم راځي ګوره خپل نوم ګوره راغلی ده که چېرته مثال د جنس د کسانو د کس د هر یو کس مسلمانان دي که نه دا مسلمانان د راپور ته واچوه نو نظر په مسلمان باندې تاسو بیل شیټ جوړوي اوس ما تاسو خپله بیا دا پریکټس وکړئ چې ځکه زه یو دانه کوم وخت ډېر نیسي اوس راځم پروینس نه زه کلیک کوم نو د هر یو پروینس څه شی ده ما ته بیل دلته جوړوي اوس زه ګوره د کابل ګوره بیل څه ګوره د کابل ګوره هر یو ګوره شیټ بیل ګوره موږ ته ګوره هر یو کس ګوره بیل ډیټا د هر ولایت موږ ته ګوره راوستل داسې کولی شئ مختلف ډیټا تاسو جوړه کړئ بیا راځم دلته اوس درېږم اوس راځم بیا شی کوم دا کوانټیټي پکې اضافه کوم مثلا اوس دا ګوره دا رقم تاسو دا ګوره که خیال یې کړئ ګوره ډېر جوبي ډیزاین غوندې ښکارېږي موږ ته نو دې لپاره موږ تاسو چې دې دغه لیاوټ موږ څنګه چینج کولی شو دا ټیبلر ویو چې ده اوس ګوره دا ګوره بل رقم ده تاسو مثلا دې کې شیپ جوړوئ چې کوم ښه ښکارېږي بیا رقم ده تاسو بیا چیک کوئ
جوړوي دی. راځم دلته ډیزاین ته. ډیزاین کې مثال ګل د دې ډیزاین څخه هم تاسو د رنګ شیان هم بدلولی. زه راځم دلته اوس غواړم دغه کوانټیټي هغه چې دا کوانټیټي دا غواړم دلته بیل کالم کې راوړم. دا ګوره ټول یو کالم کې دي که نه، زه غواړم دا بیل کالم کې راسي. نو دې لپاره څه شی کوم؟ ګوره رابسې ګوره ډیزاین ته. ډیزاین ته چې ریپورټ لیاوټ کې چې شو ټیبلر فارم. ګوره کالم ګوره بیل سو، ګوره کوانټیټي کالم بیل سو، دی هغه کالم ګوره د پروډکټ کالم شی سو بیل سو. اوس ګوره دغه نومونه کو چېرته مثال تاسو کنفیوژن راځي که نه چې مثال د نومونه خو مثال دلته نشته که نه، کس پې غلط نسي. مثال دا ودرېږي ګوره د یو دنه دواړه مثال د هر یو هغه کې مثال دا نوم راسي. مثال ګوره ریپورټ لیاوټ کې دلته ګوره ریپیټډ آل آیټم لیبل، ګوره دا رقم ته راغله. اوس زه غواړم دا رقم ته هم نه غواړم. ګوره دا رقم ګوره ډېر زیات تکراري راځي که نه. زه غواړم چې دې ته مثال دغه مرج سي، ټول دغه ټول نومونه مرج سي، د یو نوم ولیکل سي. موږ په دې پوه شو دا ټول حروف چې دي دا د یو آیټم دي. دې لپاره ګورتیا دلته موږ ولاړ یو. دلته چې مثال ولاړ بیا ورسئ دې باندې ګوره شکل او نیو ذکر او ودرېږي مې رایټ کلیک هم چې کړه دلته ګوره پیوټیبل آپشن چې راغلی ګوره مرج ان سنټر سیل وید لیبلز ده. دغه یو نوم چې دا ګوره دغه ټول روګانو کې مرج کراته د هر یو نوم داسې ده. ګوره دا مې کلیک کړه، ګوره د کیبورډ ټول ما یو مرج سو، ګوره د لیپټاپ ټول یو مرج سو. ګوره دا رقم تاسو کولی شئ مثال شو کې دا رقم دی کې مختلف هغه تاسو خپله وکړئ. دې کې نور له هغه مثال نور سبټیټوټر تاسو مثال هغه ډیکټر کوئ نه مختلف دی که نور تاسو راپور شیان دی کې تاسو جوړولی شئ. بلې دا موږ تاسو اوس غواړم مثال ازم دا بیرته چې کوم انمرج کوم من مثال دلته راځم رایټ کلیک کوم یو ټیبل د انمرج کوم. اوس ګوره دا رقم ته راغله. اوس زه غواړم دا کوانټیټي هم ترې لرې کړم، دا هم ګوره لرې کړله. اوس زه غواړم چې دغه ته مثال زه دې ته مثال ډیټا بار ورکړم. اوس یو ډیټا بار موږ دوه رقم ته ورکولی شو. یو چې دا خیال کړی موږ تاسو مخکې هغه کې هم ولوسته د ډیټا بار لکه هوم ټیب کې دلته چې مثال ګوره دې هم تاسو ګوره سیل ګوره دې چې تاسو دلته ورکړئ دې څخه هوم ټیب کې کنډیشن پر مې دې څخه ډیټا بار ورکړئ. نو دا څه شی کېږي؟ دغه ډیټا بار خو ورکول کېږي خو نظر هم دغه یو کوم سلیکټ ځای چې هغه ټاکل شوی دی همدې کې کېږي. زه غواړم مثال که چېرته نوي نشان پکې اضافه کړم خپل اتومات ټول دا ډیټا بار ورکوي. هغه څنګه ورکوو؟ راځم ګوره هلته سلیکټ دی سلیکشن نه اړتیا نشته. دې کې یو ځای کې ودرېږئ راشئ مثال ګوره هوم ټیب کنډیشنل فارمیټینګ کې دلته راشئ مثال ډیټا بار کې دلته مور رولز نه ورکړئ. دلته ګوره ورته ګوره دلته دغه باندې کلیک کړئ آل سیلز شوینګ سم آف د اماونټ ویلیوز. دې څخه رنګ هم تاسو چینج کولی شئ. مثال ګوره دا رقم ډیټا بار ورکړو. اوس زه غواړم اوس ګوره که دلته تاسو بل هر پروډکټ د اضافه کړئ اتومات څه شی کېږي ګوره هغه ډیټا بار ورکول کېږي. دلته مثال دا ګوره ما کوانټیټي اضافه کړه ګوره اتومات ګوره کوانټیټي ته هم دې کالم ته ګوره د کوانټیټي ته ګوره ډیټا بار ورکړئ. دا رقم ډیټا بار تاسو بیا چینج کولی هم صحیح. اوس راځم که چېرته مثال زه غواړم دغه ډیټا بار چې دا مثال دغه ما په کار نه ده، ما ته بیا د ډیټا دې نه ښکاري، بیا د ډیټا بار دې ښکاره شي. دا موږ څنګه کوو؟ راځم دلته مثال دغه اماونټ چې ده د ټوټل سیل چې ده دا بیا ګوره دلته انزرټ کوي بیا راولئ. بیا راځي مثال د ګوره ودرېږئ. بیا راځي مثال هوم ټیب چې کنډیشنل فارمیټینګ چې دلته راغلی له ډیټا بار کې دلته مور رولز مخکې دلته وګوره کې ګوره شو اونلی ډیټا بار بیا د ډیټا بار ما دغه کړه نور هغه مه کوه. مثال کلیک کړه ښه بیا بخښنې سره بس دلته ګوره موږ شی کړی ګوره سلیکشن د اړتیا نشته. هلته ګوره فاست موږ هغه کلیک نه کوو که نه ډیټا بار د مور رولز دلته ګوره دا هم ګوره کلیک نه کوه سلیکشن وکړه ګوره سلیکټ سیل کوم سلیکټ چې و هغې ته یې ورکړه. اوس ورته شو ډیټا بار اونلی. دا رقم تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې مثال ډیټا بار هم تاسو ورکوئ. اوس راځم بل هغه ته. اوس کله چې مثال دا هم هر څه وکړلو مثال کټګري هر شی هم اضافه کړل دی کې دی راځو بل آپشن دی چې راځو
بل طریقې چې شي کو موږ د مثال اوس کې چیرته مثلا د هر اپشن باندې د تاسو کلیک کړئ نو دا شي کې د دې هغه ټوټل درته راکاږي مثلا دې ګور کلیک دې باندې دوه ماسمه ګور ترانزیکشن دی باره کې سوي دې ګور ټول ترانزیکشن ګور د موږ ته راو کاغلی دا موسو بیا راځم د شیټ دلته بیا راځم دلته درېږم دغه بېرته د ډیټا برت چې کوم دی درې کومه اوس راځم که چېرته موږ دغه فیلډ کې موږ وغواړو چې دې سره موږ که چېرته موږ فیصدي مثال جمع کړو هغه څنګه کوو مثلا دغه هغه ما بل هغه کړې ده دا به لرې کړو سم به راواخلو بېرته سم هم راواخیستل اوس هم کې څه شی کوو پروډکټ د پروینس څه شی کوئ مثال زه سم کې سم راغلم دې مثال پروینس راخلم پروینس یې کالم کې اچوم ګوره کالم داسې هم اچوی سئ که چې رو کې وغواړئ رو کې دلته واچوئ دا مختلف راپور تاسو جوړولی سئ دې کې اوس زه راځم مثال دا وړم د پروډکټ هر یو چې ده مثال زه که چې د فیصدي ورسره جمع کړم نو دې فیصدي موږ څنګه جمع کولی شو دې کې نو دې لپاره دا پروډکټ نوم به هم دا رقم ته لرې کړو اوس ګوره دا شو ګوره هرات کابل دا مثال ګوره دا رقم د سیل ګوره هر ولایت کې څومره سیل سوی ټول دومره سیل مونږ کړی ده اوس راځم دې ته وایم فیصدي ورسره جمع کړم فیصدي مثال څنګه جمع کړو دلته مثال درېږم هلته کله چې ودرېدئ دلته به راسئ پیو ټیبل انالایز کړئ دلته ګوره فیلډ آیټمز ان سلیکټ دی هغه ده ګوره دلته ګوره کالکولیټ فیلډ کالکولیټ فیلډ سره دلته شی کوو مثال دلته ورته وایم ګوره خپل هغه سته ده ګوره هغه د کولو خپله فرموله سته دلته ورته شی کوم دې سره ورته اماونټ سره دا ګوره انزرټ که پاس اماونټ سره څه شی که ملټیپلای که څه شی ملټیپلای کي مثلا ګوره مثلا دې سره کوم زه 110 جمع یو مثبت 10% او بریکیټ کلوز دا چې هغه راوست او دا شی کوم دا ګوره اډ کوم ګوره 800 ګوره فیډ 1 په نوم تاسو نوم هم دلته ورکولی شئ اوس هر وخت مثلا دغه ته ما اړتیا سوله زه ورته مثلا دا ماته شو کي مثلا دا کوم ګول د چې کوم اوس راځم اوکې کلیک کوم ګوره هغه سره شی اتومات شي که 110 جمع کړل وسره دا کوم تاسو مې رینیم هم کې مثال بل نوم ورته لیکئ مثال هر نوم ورته ولیکئ د 110% کې چې تم سیل وګورو راتلونکي وخت کې نو دا اډجسټډ ده دا رقم رینیم کولی هم شي نو دا رقم ګوره تاسو مختلف راپور د رقم ګوره جمع مثالې سره منفي کولی شئ اورجې کاږلی شئ مختلف نور اپشن دي تاسو بیا خپله د پریکټیکل یو دانه بیا وکئ بل راځم دلته بیا دا والا کسې ګوره دا مسو اوس ګول د هغه پیو ټیبل بیا راغی اوس غواړم مثلا راځم بل اخلم پیو ټیبل اصلا سره بل اخلم لازم بیا درېږم پیو ټیبل بل نوی پیو ټیبل سره اخلم اوس مثال زه غواړم خپل دغه سیل معلوم کوم د پروډکټ په هغه باندې پروینس باندې معلومه مثال پروډکټ باندې معلومه چې دغه میاشت کې مثال 100 روپۍ پروډکټ کې توپیر راغلی ده مثلا دا د ستاسو اماونټ د ټوټل سیل چې دلته راغی اوس راځم شی کوم ډیټ یې راولم مثال دا کالم کې اچوم ګوره کالم کې واچو دلته اوس مثال مونږ چې کوو نظر میاشت باندې مونږ سیل ډفرنس معلوموي چې یاره مثال دغه جنوري کې مونږ کوم پروډکټ کې کوم سیل ډېر کړی ده لږ هم کړی ده دا اوس معلوموي کوم میاشت کې مونږ سیل ډېر کړی ده د کومې میاشتې نه دلته مثال کوارټر کې چې کول د راځو دا ورته راسم دا به واخلم دا به کوارټر شیان نه به ټول لرې کړم select all by come quarter 1 by dollar so quarter 1 ګوره quarter 1 کې دا سور راغی دا میاشتې راغللې اوس دغه میاشتو کې زه چې کوم دا خو د کسان نوم سو اوس د اردن د دو میاشتو کې ماته ډفرنس وښایه
ګوره جنوري ده که نه او دا ده دغه 2 میاشتې زه غواړم دغه 2 میاشتو کې چې کوم ماته دا ډفرنس ښکاره کړي به د ګوره دا کال هم ورته کړی که کال به هم ورته وټاکو کوم کال ده کال وایي دا 2015 کال ها ډیټا مې هغه کړه ورته وزیر اګوستو شو 2015 کال مې هغه کړه ګوره جنوري او فبروري 2 میاشتې مې ډیټا پکې هغه کړله اوس زه غواړم مثال دغه ډیټا کې چې مثال دغه جنوري دا کوم ډېر میاشتې دي که نه مثال کوم جنس کې مونږ ډېر مثال جنوري کې هم ډېر جنس فرض کړی فبروري کې هم ډېر جنس فرض کړی ده که نه د دې هغه ډفرنس مونږ معلوم کړو نو د دې ډفرنس معلومولو لپاره چې به وکړو اول به راسو مثال دغه ټوټل صاحب چې دا دویم ځل بیا هم دلته یې واچو په دې هغه کې ویلو کې ګوره دویم ځل هم راغی ګوره سم ده ګوره دویم ځل ده دغه دویم ځل خانه کې درېږو دې باندې رایټ کلیک کړو چې کې شو ویلیوز دلته کې ګوره ډفرنس فرام اوس ډفرنس د دې څه شي معلوموي تاسو د پروډکټ معلوموي څه شي معلوموي زه ورته مثلا ډیټ ده پریویس ده هغه که ماته اوس ګوره څنګه سو ګوره 88000 ګوره په جنوري کې څومره خرڅ کړی ده 88000 په فبروري کې مثلا دغه کیبورډ څومره خرڅ کړی په فبروري کې موږ خرڅ کړی ټوټل 20000 نو دا څومره ډفرنس پکې راغی دا سو 84015 ګوره 20000 ته منفي کې ګوره دومره مثال دغه ډفرنس راغلی د بل میاشتې موږ کم خرڅ کړی ده په فبروري کې د بلې کې ګوره لیپټاپ څومره خرڅ کړی ده په جنوري کې خرڅ کړی ده مثال 1,09,000 په فبروري کې څومره خرڅ کړی 1,000 و د هغې نه منفي کې ګوره څو کېږي 1,02,000 نو دا رقم تاسو کولی شئ چې د ډفرنس هم معلوم کړئ مثال د سودا خو 2 میاشتې دي مثال تاسو کولی شئ دلته ګوره هغه تاریخونه مثال چینج کړئ مثال دلته مثال د نور میاشتو هغې ورته وټاکئ دلته زه هر میاشت تاسو ته ورته تاریخ ورته وټاکئ نو هغه چې کېږي هغه ډفرنس چې کېږي دلته تاسو ته ښایي اوس زه غواړم مثال دلته زه غواړم دغه هغه چې ده مثال دغه فارمیټ زه ورکړم لکه دغه منفي ماته ښکاره نه کړي منفي په ځای ماته مثال ډاون ایرو کي وښیي یا مثال وښیي دا پاس ته ښکته ده که نه دا رقم ته نو راځم شی کومه مثال منفي په ځای د هغې ښکته نښه وښیي چې دا مثال منفي ده او مثبت په ځای پورته نو راځم دلته دا مې چې سلیکټ کړم مثال کنټرول د کیبورډ څخه ون ووهئ هم راځي او که هغه نه ووهئ مثال دلته راځئ شټل کی نه یوز کوئ دلته راسئ دلته کسټم کې دلته مثال دغه جنرل به چیک کړئ دا به پاک کړئ دلته د کیبورډ څخه چې د وینډوز کی بټن سره به 0 پریس کړئ دلته به شی ولیکئ سرچ به کې ایرو کی ګوره ایرو کی راغله ګوره ایرو کی بیا مثال راځم سیمی کالم چې ورکړو بیا مثال ورته ولیکئ بیا وینډوز پلس 0 بیا شی کې وینډوز پلس 0 چې بیا مو ورکړل بیا ورته ولیکئ ایرو کی ګوره موږ پاس وکړو نه اوس به چې کوو لاندې ورته کوو ډاون ایرو کی به کوو ګوره دا مو څه ورکړل اوس به راسو دلته به ورته ودرېږو دلته به ورته ولیکو چې رنګ هغه کړم رنګ څنګه مثال دلته ورته وایم دا غټ به هغه به ونیسئ برګه به کوسر دلته به ورته ولیکم کالر ټین چې دا سور رنګ ته وي برکټ دلته چې وکړو کلوز به وکړو دا غټ برکټ بیا دلته چې مثال راغلی دلته بیا ودرېږي دغه ځای کې دلته به ورته ولیکئ بیا مثال دا برکټ دلته به ورته ولیکو ریډ هر رنګ ورته ولیکئ مثال او برکټ کړو او دا مې اوکې اوس ګوره منفي نښې شی سولې هغه ټول لرې سولې یوازې شی سو ګوره دا مثبت و که نه ګوره که 840,000 و هغه او دلته وایي 1,80,000 په دا مثبت شي نه هغه راغی ګوره نو دا رقم تاسو کولی شئ چې په یو وخت کې مثلا رقم د فارمیټینګ هم ورکوي اوس زه راځم بل هغه ته
اوس دا چې هغه وکړه دا اوس څه شی کو دې ځل مثال لازم مثال ټایم لاین جوړم ټایم لاین څنګه ما سم دلته بیا راځم بیا مثال یو نوی پیو ټیبل اخلم پیو ټیبل لپاره مثال انسرټ ته ځم انسرټ کې چې پیو ټیبل او نیو ورکشیټ اوس راځم مثلا د پروډکټ باندې هر شي باندې تاسو بل دغه ورکړئ ته ورته د پروډکټ هغه کا پروډکټ مثال د سو مثال ټوټل اماونټ سیل تاریخ هر څه تاسو ته پسې اوس راځم دې ټوخاړه مې دې ټایم لاین وګورم ټایم لاین سره بل دا ورسې ګوره پیو ټیبل انالایز انالایز ګوره انسرټ ټایم لاین په دې چې کلیک ګوره ډیټ دا کنه او دا مې اوکې کو اوس دا چې اوکې کو اوس تاسو ګوره د هر میاشتې دلته چې مستا تاسو وواړئ دا چې کوي هغه میاشتې د شو کوي درته مثلا ګوره دا 2014 کال ده کنه زه راځم ما د ریټ ورته 2015 کې هغه جنوري ګوره فبروري د هرې میاشتې ګوره چې کوي موږ صرف دلته میاشت باندې کلیک کوه نو تاسو د ګوره هغه ډیټا ټول شو کوي چې تاسو به کومه میاشت کې څومره سیل کړی ده چې د کس نوم یې مثل کس نوم باندې کلیک کوي یا کس هغې ته اړونه ډیټا چې کوي تاسو ته شو کوي بل دا ټایم لاین کې چې دا ګوره ښه دلته ګوره تاسو ګوره څه شی کتلی شئ تاسو مثال ډے وایس هم کتلی شئ ګوره مثال ډے وایس مثال ګورئ مثال کتلی شئ ایئر مثال ګورئ مثال کال یې ګورئ ګوره کال مې کلیک کوم 2015 2014 ګوره د کوم کال مکمل 2015 کال ډیټا ګورم تا ته مثال ماته سیل ښکاري چې کوم سیل کړی ده دا ګوره دلته راغی په دا رقم مثال 2014 باندې ګورئ مثال دا ګوره د سیل کړی که کوانټیټي مثال مقدار ګورئ کوانټیټي پکې اضافه کوي هغه هم دلته تاسو ته چې کوي شو کوي درته اوس که زه باندې وخت هغه جوړوم ډېر زیاته غټېږي کوارټرلي تاسو متوقع کوارټر چې شته وي کوارټر چې ته وایي هغه ته وایي روب ده روب چې موږ ورته وایي درې میاشتې چې یو ځای کې هغه ته یو درې میاشتې چې یو ځای کې ته چې یو کوارټر وایي مثال کوارټر هغه ګورې نو کوارټر په مستا باندې ګوره یو دوه څلور کوارټر دي 2014 ده که نه زه 15 ته راځم ګوره اول کوارټر ماته ښکاره کړه دا رقم بل کوارټر سه بل کوارټر هم ده ګوره دا رقم شو کوي درته دا رقم تاسو کولی شئ چې څه کوئ مثال دغه ډیټا چک کړئ دا رقم د مثال که منتلي میاشتې ګورئ هره میاشت هغه وکتل ډے مثال د ورځې ګورئ ورځنۍ هغه ګوره د ورځنۍ مې ته وښودی ګوره په اول تاریخ څومره جون خرڅوه دویم تاریخ څومره جون خرڅوه ګوره دا رقم تاسو ټوله ډیټا شو کوي دا خو انسرټ ټایم لاین اوس راځم ګروپینګ ته چې موږ آیا ګروپینګ څنګه کوو ګروپ موږ هم د میاشتې کولی شو هم د ورځې کولی شو هم د موږ د جنس کولی شو مثلا څنګه اوس راځم فرض که دغه موز دا کیبورډ او دا موز چې ده د کیبورډ موز او د هغه چې دا فرض که دا موږ سیټ خرڅوو دې سیټ واړو مثال که نه سیټ وایس مثال موږ ډیټا یې دې شو کړي ټول دا رقم سلیکټ کوي رایټ کلیک او دلته ګروپ ګوره ګروپ راغی ګوره د ګروپ مثال که کولی نوم هم ورکوي مثلا ولیکئ یو ولیکئ سیټ چې دا سیټ خرڅوو set of computer هر کوم نوم تاسو ورکولی شئ مثلا ګوره موز هم څومره کیبورډ هم څومره خرڅ کړی 2 روپۍ کې لیپټاپ هم څومره خرڅ کړی 2 روپۍ موز هم خرڅ څومره 2 روپۍ دا درې وړه چې یو ځای کې 100 روپۍ کېږي 7,500 روپۍ دا نور ګوره هر یو ګوره شی ګوره بیل بیل دي ګوره نو تاسو کولی شئ تاسو مثال ګروپ یې کوي مثال که چېرته ګروپ کوئ نه مثال بیا دا سلیکټ کوئ مثال یې باندې ان ګروپ یې کلیک کوئ کلیک کوم سلیکټ ان ګروپ ان ګروپ به شی کېږي دا بېرته سلیکټ به شي ګوره دا رقم ګوره بېرته ګوره بیل بیل شو همدا رقم موږ کولی شو چې دلته مثال د میاشتې هم ګروپ کوو مثلا زه راځم دلته دا ډیټ راکړم هلته په دې رو کې اچوم اوس ګوره ګروپ ده ګوره دا څه ګروپ ده ګوره دا د کال ده ګوره او دا ګوره پروډکټ ده که نه دا پروډکټ به چې کوم ټول بیا کلیک ما ټول پروډکټ وښایه ګوره هر پروډکټ یې موږ ته بیل بیل وښوده خو دا چې په حساب موږ د کال په حساب یې وښوده ګوره کوارټر دا ګوره مثال دا ګوره راځم مثال دا چې کوم باندې رایټ کلیک کوم مطلب ان ګروپ یې کړه ان ګروپ وشي ګوره هر ورځ ګوره بیل بیل ګوره دا رقم دی ګوره موږ ته شو کړه ګوره هر ورځ ګوره بیل بیل سیل ګوره موږ ته ښایي اوس څه شی کوم بیا راځم دا ګروپ کوم باندې مې چې کلیک رایټ کلیک کوم او بیا مثال ګروپ
ګروپ ګروس موږ ته څه شی کوي ګوره منټس باندې سیکنډ باندې هم سره سره ډے مثال د ورځې خو بیا د هغې نه میاشت باندې ګروپ کې کوارټر باندې ایر باندې کوي که ورته ما ته په میاشت دی هغه کا ګروپ یې کا هره میاشت بېل بېل ګروپ کا ګوره مارچ کې دومره سیلس دومره ګوره هره میاشت ګوره چیک کړله بېل بېل د هر آیټم یې ګوره چیک کړله موږ ته ګروپ کړله دا رقم د مثال د ما زه رایټ کلیک کوم بیا مثال ورته وایم دا بل ان ګروپ ور کلیک کوم ان ګروپ څه بیا مثال ما رایټ کلیک کوم او بیا دې باندې راځم ګروپ ته اوس زه راځم مثال ګوره ډیس مثال د تاسو کلیک کړئ دلته هلته ګوره مثال چې سټارټینګ ډیټ شروع کېږي مثال ان ډیټ شروع کېږي دا من د اخوا کومه اوس موږ غواړو مثال جمعې کې خپل سیر معلوم کړو چې موږ مثال یو جمعه بل جمعه 2 ورځې که نه دلته به ورته 2 ولیکئ ګوره نمبر اف ډیز دا اوکې که دا چې اوس اوکې که اوس ګوره اول نه تر 9 تاریخ پورې نیټې پورې ګوره څومره سیل شوی دومره شوی ده بیا د ګوره 8 نه ګوره 16 پورې دومره سیل شوی ده د کیبورډ دا رقم ګوره دا هر یو ګوره دا رقم ګوره بېل بېل موږ ته ګوره د ورځې هغه باندې ښیي نو دا رقم تاسو کولی شئ چې ګروپ او ان ګروپ معلوم کړئ مې سر کلیک کوم بیا د مثال ورته نه ماته د ګروپ یې که خو د میاشتې هغه باندې د صفر ګوره ډېر به لرې کوي د منت باندې هغه که ماته نو دا رقم موږ کولی شو بل چې دا موږ د خپله فیصدي چې ده دا موږ په هغه هم معلومولی شو د خپل سیل چې هره میاشت کې څو فیصده سیل کړی ده مثال ما رایټ کلیک کوم راځم مثال شو از ټو ګوره دلته ګوره ټول مثال تاسو کولی شئ چې خپل هغه پرسنټیج سیل مثال دا ګوره ډېر هغه دا موږ مثال تاسو کولی شئ دلته معلوم کړئ رو باندې ورته معلوم کړه ماته رو بس ګوره هر هغه ګوره دا رقم تاسو کولی شئ معلوم یې کوئ مثال دا ما کلیک کړه مثال بل هغه باندې معلوم کړه پرسنټیج ټوټل باندې معلوم کړه موږ ته پروډکټ دا ګوره د پروډکټ باندې ډېټ باندې چیش باندې معلوم دی ګوره نو هر ګوره دا رقم ته تاسو کول ګوره مثال لیپټاپ مثال هغه چې دا مثال کیبورډ 0% کې مثال په جنوري کې 0% موږ جنس خرڅ کړی دا په فبروري کې 0% خرڅ کړی دا په مارچ کې په مای کې ګوره دا رقم تاسو کولی شئ فیصدي هم معلوم دی نو دا د پیوټ ټیبل هغه ځینې ټریکس تکنیک شیان چې تاسو مثال زده کړئ تاسو کولی شئ خپل لاپټاپ په ښه طریقې سره تاسو وړاندې کړئ باقي مې په الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ اباد اوسئ موږ سره اوسئ